یو انسان په خپل ژوند کې غواړي چې یاره زه دې په ورځ کې زر نیکیانې وګټم او زما زر ګناهونه دې معاف شي، دا ویډیو خاص د هغه ملګري دپاره ده، د هغې ورور دپاره ده. ویډیو د کتلو نه پس ضرور شیر کړئ، 1 منټ بیان دی، دا ضرور ګورئ او کوشش موږ تاسو له ټول پکار دی یاره چې په دې باندې خامخا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه، امید لرم چې ښه به یې. ملګرو نننۍ ویډیو چې کومه ده یقینا تاسو به کتلې د شیخ ابو احسان اسحاق صوتی صاحب یو پیغام دی، یو داسې پیغام که یو سړی غواړي چې یاره زه په ورځ کې زه خپل زر ګناهونه چې کوم دی هغه معاف کړم او زر نیکیانې وګټم، یو ډېر ښایسته عمل او ډېر په لنډو الفاظو کې تقریبا ویډیو هم ډېره لنډه ده، نو کوشش وکړو چې یاره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ، د دې دا بیان او موږ تاسو ټول له پکار دی چې یاره په ورځ کې دا عمل کم سے کم ضرور کوو، ځکه چې ډېر اسان عمل دی. دا بیان تاسو په خپله باندې اورئ، 1 منټ بیان دی. که ویډیو مو خوښه شو ویډیو سره ضرور لایک کړئ، ویډیو سره مخکې شیر کړئ. سل پیری دی سبحان الله وی یا بول الله زر نیکیانی ورکی او یا بتی زر گناهونه کمی. ملګرو دا کوم کلیپ چې تاسو وکتو یقینا د شیخ اسحاق ابو احسان اسحاق صوتی صاحب د دې باقي کلیپس چې کوم دی دا زموږ د فیسبوک پیج باچا بشر باندې ټول کلیپس دی، خو دا چې کوم عمل دی یقینا تاسو ته به پته وي صادر ځکه بستر دی چې یخني ده. دغه کوم بیان چې دی په یوټیوب کې ځکه بیا په کاپی رایټ وغیره سټرایک پې ورکوي، دغه وجې نه موږ ټول یوز نه کوو. تاسو به لږ کلیپس کتلی سبحان الله چې کوم دی صرف سبحان الله په ورځ کې 100 پیرې ویل چې کوم دی په هغې باندې به تاسو انشاءالله 1000 کم ثوابونه چې دي نیکیانې به تاسو ته میلیږي او 1000 ګناهونه چې کوم دی ستاسو به معاف کېږي. نو دا کلیپس چې کوم دی څوک غواړي نو یقینا موږ سره د فیسبوک په پاڼه باندې رابطه کولی شي، یا په فیسبوک په پاڼه باندې ما اپلوډ کړلی ټول پروت دی، یقینا هغې ته لاړ شي خو هغه ویډیو سره ضرور شیر کوي. نو د دې وجې نه ما چې کوم دی دا کلیپس چې دی لږ اپلوډ کړی دی، زیات نه دی.